حضرت ایوب علیہ السلام کله تیر شوی دی، عمر سمرو او یو تکلیف و بیماری پر آغلی دا داول رالا او بیا پا آغا تکلیف سونا مودو او دا آغا تکلیف دا ختمی دونا پسی سونا عمر و کم زید فنده. نو اختلاف پکشتا خراجح قول دادے چی دا دا ابراہیم علیہ السلام نا پس سل کالا پس پیدا شوید او دا ابراہیم علیہ السلام پینزم نوسیو دا آغا پینز پشتا پس دیر عبادت گزارو او دیر پا پیغمبرانو کے مالدار سڑے تیر شوید مور دا حضرت لوط علیہ السلام لوروا دا ابراہیم علیہ السلام دروار لور دا لوط علیہ السلام لور دا موروا او دمر عبادت گزار پا پیغمبرانو کے ټول پیغمبران عبادت گزاری خود ډیر زیات عبادت کړي، ډیر عبادت گزار تیر شوی او ډیر زیات مالدار او ډیر زیات سخی سړی تیر شوی. مال دومره زیاتو چې علماء کرام لیکلي دي س زمکه د غرونو وا په غر کې و س د غر لمن کې و. اوس چې کوم وخت کې بیت المقدس دی او سالاقا د فلسطین د اسرائیل په قبضه کې ده، دغه علاقه کې دی پاتې کېده، ډیره زیاته آباد علاقه وه، اوس هم وي ډیره آباد علاقه ده. هغه علاقه اوس د اسرائیلو په قبضه کې ده، کوم ځای کې چې حضرت ایوب علیہ السلام تیر شوی او کتابونه لیکي دا ټوله د شام ځمکه و زرخیزه وی د دمشق نه مشرقي جانب ته 115 کیلومیټر علاقه راځي، 115 کیلومیټر او ډیر سرسبز شاداب غرونه دي او د غرونو درې دي او ټول د زیتون بوټي دي، په د زیتون او د انګورو اونې دي، پکې باغونه دي غټ غټ اعلی او قیمتی فصلونه او قیمتی میوه اوس هم په هغه علاقه کې موجود دی. ځمکه څونه وه علما لیکي وي 1500 قلبې وي، 1500 یو قلبه 2 غویان نو زر غویان شو او دا هر قلبې یو ځان له مستقل زمیدار مزدورو، نو اندازه ولګوي چې 1500 قلبي وي نو ځمکه به څونه. عبدالماجد دریابادي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر ماجدی، هغه لیکي او 2000 ګډې چیلې وې، 2000 او 3000 اوښانو او 6,000 2000 ګډې چیلې او 3000 اوښان او 1500 خره او دا نیمه علاقه دا لاندې نشیبي علاقه و د فصل د زراعت او دا نیمه علاقه د غرونو درې او غرونو په هغې خشته خشته باغونو. دې سره نوکرانو، هرې قلبې سره خپل نوکر او د اوښانو د سرولو خپل نوکران او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو د پاره خپل شپونکیان او د خرو د ساتلو د پاره خپل نوکران. ډیر زیات مالدار، دومره مالدارو مهمان نوازی خود ابراهیم علیہ السلام نوسیو او ما درته مخکې د ابراهیم علیہ السلام متعلق ویلو چې هغه څونه مهمان نوازو دې د هغه نوسیو نو مهمان نوازی پکې وه، بغیر د میلمنو نه به یې ډوډۍ نه خوړه او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلانکې علاقه کې غریبانان دي نو د شپې به یې ډوډۍ واخېسته هغې له به یې رسول، جامې به یې خلکو له ورکولې، څادرونه او جوړې وی تر دې حده پورې که داسې موقع به وه چې نورې جامې نشته نو خپله جوړه به یې زر وویسته، ځان نه به یې عام څادر تاو کو او غریب له به یې خپله جوړه ورکوله.
یو شان د رب العالمین عبادت کو. دغه زمانہ کې نبی علیہ السلام مبارک فرمائی حدیث شریف تے چې دا شیطانان ببر اسمانونو ته خطر. کله چې خدای پاک زمون پیغمبر علیہ السلام ته وحی د قرآن شریف په شکل کې نازل کړه، نو بیا دا شیطانان د اسمان د خطو نه منع شو. نو ابلیس او داغه بچی به بره ختېدل او فرشتو چې بخپل منځ کې څه خبرې کولې ابې اورېدلې. نو بره په اسمان کې فرشتو د حضرت ایوب علیہ السلام د عبادت ذکر کو، د هغې صفت یې کو چېرې ایوب علیہ السلام ډېر زیات عبادت کوي. ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده، په هغې کې لګیا دی د الله عبادت کوي، روجې نیسي او منځونه کوي او ډېر زیات سخي سړی دی، سخاګانې کوي. نو شیطان د مسلمان په عبادت ډېر سخت غوسه کېږي، دله حسد راځي او دله بغض راځي. دا شیطان د انسان دشمن دی. قرآن شریف کې اللہ فرمائی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وی شیطان ستاسو دشمن دی، دی ګورې خپل دشمن وګڼئ. دی خو وایي چې څونه مې د انسانان دوزخیان کړل چې الله ورته غوسه کم، ځکه زه خو د دې انسان د برکت نه جنت نه راشړلی شوی. دا رده کوشش دی او خدای پاک دل یو طاقت هم ورکړی دی، مضبوط طاقت. نو د بره د فرشتو نه د ایوب علیہ السلام صفت واورید. رونو ګورې فرشتې په دنیا کې چې څومره نیکان خلق دي، د هغې صفتونه هم یو بل ته کوي او هغې سره مینه هم کوي. حدیث پاک کې راځي وایي چې کله بنده الله ته زیات ځان نږدې کي، نو الله جبریل علیہ السلام ته آواز وکړي چې دا فلان کې سړی دی، د زه خوښ یم، زما هم خوښ دی، جبریل ته م ورسره محبت شروع کا. جبریل علیہ السلام د اووم اسمان فرشتو ته اعلان وکړي چې فلان کی بنده سره د الله مینه ده، تاسو مو سره مینه وکړئ. هغې مو سره مینه شروع کړي. اووم اسمان والا شپږم فرشتو ته، د شپږم اسمان والا پنځم اسمان والا څلورم والا دریم، د دریم دویم او دویم لومبي اسمان یو بل ته اعلانونه وکړي. دا اوو واړو اسمانونو فرشتې دې بنده سره مینه شروع کړي. د فرشتو مینه څه ده؟ فرشتې خو تاله غاړه غټې نه راځي چې هرکلی درته وایي، او نه تاله میوې راوړي او نه تاله تحفې د هغه ځای نه راوړي. د فرشتو مینه دا ده چې د الله په دربار کې تاله دعاګانې کوي او ستا سفارشونه کوي رب العالمین ته. حضور پاک فرمایي وی بیا ثم توضع القبول له فی الارض، وی بیا دغه فرشتې راشي او د نیکانو خلقو په زړه کې دې سړي سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو په زړه کې د سره مینه پیدا شي. نیکان خلق وی لکه افلان کې ډېر ښه سړی دی، د ده نه دعا غشتل پکار دی، د ده نه څه وظیفه غشتل پکار دی، د ده احترام پکار دی، د ده قدر پکار دی. نو قدرتی طور د شیطان دشمنی هغه سړي سره پیدا شي. چې د شیطان دشمنی پیدا شي، نو د شیطان د خپلو ملګرو د فاسقانو ګندو خلقو په زړه کې د بغض پیدا کړي. فرشتې لګیایي د نیکانو خلقو په زړه کې د نیک سړي مینه پیدا کوي، او شیطان بالمقابل لګیایي د فاسقانو او فاجرانو په زړه کې د هغه سره حسد پیدا کوي. نو دا خراب خلق بیا د نیک سړي غیبت کوي، مړه دا پلان کې رو دی دا چل نو کړی، مړه دا چلې کړی، دا چلې کړی، دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي. نو ګناهګار او بدان لګیایي د هغه بدو، شیطان خپل کار کوي. نو فرشتې دا د نیک سړي خبرې هم کوي او هغې سره مینه هم کوي. یو حدیث پاک کې راځي وی دا نیک سړی چې ښځه د دې نیک سړي خبره نه مني په دنیا کې، او د نیک سړي سره د ده ښځه جګړې کوي، وی په جنت کې حورې لګیایي، هغه الله خبروي. هغه حورې وایي ای ښځې قاتلک الله، خدای دې هلاکه که مردارې. دا سړی ولې خفه کې دی؟ خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، ان قریب به تا نه جدا شو مونږ له به راځي. د دې سړي دپاره جنت کې کوم حورې دی پې خفه کېږي او دې ښځې ته وله خیرې کوي. حضور پاک فرمایي نو دغې فرشتې لګیاوې او د ایوب علیہ السلام صفت یې کاو. نو د شیطان په زړه کې کرخی چې اوهو دا خو دوه نیک سړی چې فرشتې صفتونه کوي.
دله خو څه چل ول پکار دی. دا شیطان څه وایي؟ وایي یو عبادت به نه کوي، زړه مطمئن دی، دړه نه روغ دی، بچي شته، ښځی ده، اوه زامن او درې لوڼه وی، اوه زامن او درې لوڼه، او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران، نو دی به عبادت نه کوي. د ده د اعمال که نه وي دی د عبادت وکړي. دا خو خدای مال ورکړی دی، نوکران یې ورکړي دي، دا دی خدای والي چې د عبادت وکړي. الله سره بیا هلته مقابله شروع کړه. رب العالمین دی ابلیس ته وی مقصد دی څه دی؟ وی الله ته د مال دولت اختیار مال راکړه چې دا وله زه هلاک کړم، ډېر استه عبادت وکړي. دی خو هر وخت کې ابلیس الله سره په ډغره دی. وی ځه د ده د مال او دولت اختیار مې تاله درکړه، ځه مال ته والا برباد یې کا، او د ده د ګډو چیلو د اوښانو او د ځمکو اختیارات مې ټول تاله درکړل چې څه ورسره کې وکړه، زه ګورم چې ته د عبادت زما نه اړې او کې نه اړې. ورونو دا شیطان زمونږ د انسانانو د نیکانو خصوصا او د مسلمان دشمن دی. دا نیکان به د ټول وجلې وي، خو الله د دې نیکانو حفاظت کوي د فرشتو په ذریعه. ویرسل علیکم حفظة، قرآن شریف کې الله فرمایي. د دې آیات دو معنی کوي علما. وی هغه فرشتې خدای پاک په تاسو مقرر کړي چې ستاسو د عمل حفاظت کوي، عمل د لیکي، کرام الکاتبین ته وی مراد. او بعض علما وی نه، وی هغه فرشتې ته مراد دي چې هغوی د انسان د مسلمان حفاظت کوي، د شیطان نه ساتي. شیطان خو لوی دشمن دی. دا نیکان خلق بربادی وسوسې ورته کوي، نو که د ده وس رسېدلی وي دا ټول به یې وجلی، دشمن خلق وجني. ودرېږه چې دا نیک سړی مړ کړم، ورېږه دا عالمان ټول مړه کړم، ورېږه دا طالب علمان ټول مړه کړم، ودرېږه دا صالحین ټول مړه کړم، چې دا د مخ د ځمکې نه د الله عبادت ختم شي. هلته فرشتې الله مقرر کړي دي، هغوی د انسان حفاظت کوي. ته خو رانږدې شه چې برابر دی، شیطان نه پرېږدي، دی خپل وس کوي. اوس هم کوشش کوي بعض انسانانو باندې چغې مباسي او څاروي بربادوي، خو فرشتې لګیا دي څه ناسې حفاظت هغوی کوي چې د حفاظت کېږي. الله وی ښځه د ایوب علیه السلام د مال او د هغه د دولت او د ځمکو نه ما فرشتو حفاظت پورته که څه دی خوښه یې کوه. دی راغې په ګډه او په خوشحالۍ باندې او خپل بچي ټول راغونډ کړل. وی نن به یو کمال کو، ما له خدای پاک د ایوب علیه السلام د مال او د دولت او د اوښانو او د ګډو چیلو د خرو د هلاکت اختیار را کړی دی. څنګه چل به کو چې د هر څه وله برباد کو، په ده د الله عبادت بند کو. یو بچی یې پاسید، وی ما زما داسې طاقت دی چې د یو چغه وباسم چغه، نو دا څومره خلک چې دي دا د ده دا نوکران په یو دم به یې مړه کړم، اور به پې وله بل کړم، ختم به یې کړم. وی ښځه لړ شه او رده چې څومره اوښان دي سره د اوښانو د هغه سروونکو ساروانان چې ورته وایي د هغې سره ټول ختم کړه، او بیا ما ته ووایه. هغه لاړ، هغه اوښان په یو ځای کې سرېدل، او الله خو د خپل حفاظت پورته کړی او دله اختیار ورکړه، طاقت یې ورکړه، یو مضبوطه چغه یې وواله. او یو روایت کې راځي چې اور یې پې بل کړه، چې څومره اوښانو 3000 اوښان او سره د ټولو د هغې چې ساروانانو سروونکي وه ټول مړه شو. نو ابلیس خو لکه د پیری په شان هر شکل بدلولی شي، د مشر ساروان په شکل یې کزان. حضرت ایوب علیه السلام لګیا یې د الله عبادت کوي، منځ کوي، ورله راغی او ځان او مخ سر ټکولی شروع کړو، چغې شروع کړې او فریاد او اوښکې به یوه. وی ته خو د الله عبادت کې او راشه وګوره ټول اوښان دې مړه شو، او د اوښانو چې څومره ساروانان دي سروونکي هغه هم ټول مړه شو، او جکه دې ورته وکتل کلمې ترې راوتې دي او خېټې وینې ترې بیږي او دا دي دا دي دا دي. حضرت ایوب علیه السلام فوراً وی انا لله و انا الیه راجعون. کله چې انسان ته تکلیف رسیږي دا به وایي. دا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. کله په تاسو باندې ویزه مصیبت راولم، مال بدل کمو، ستا وجود کې به تکلیف راولم، بچی بدل وجنم. الله قرآن شریف کې فرمایي دا به یواز زما یو ازمایشي. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة،
هغه خلق چې هغوی په دې مصیبت صبر وکړي الله وایي وی زیری والا ورکړه خوشخبري ورکړه وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون انا لله وانا الیه راجعون د مصیبت د ختمېدو فطری او نفسیاتی علاج دی په دې مصیبت سړی ولې غمجن شي دی وی دا خو زما مال او رانه بل واغشته ځکه دی غمجن شي داسې وایي که دا زوی خو زما او دا رانه بل واغشته دا مال خو زما او بل رانه واغشت دا روغ صحت خو زما او بل رانه واغشت نو دی په دې دړمنې کې د ما نه دا مال دی بل ولې واغشت دا بچی رانه ولې واغشت دا ژوند دی رانه ولې واغشته نو چې دی وی انا لله دا خو زمانې د هر څه د الله دي دا نفسیاتي علاج شو او دا مال خو زمانو دا بچی خو زمانو دا جامه خو زمانه وه دا ځمکه خو زمانه وه دا د چا وه الله نو چې زړه کې دا درد و چې ما نه زما شی واغېسته د هغې نفسیاتي علاج شو زه خو چې د مور نه پیدا کېدم جامه م نه وه بربنډ ځان سره خو مې د مور د خېټې نه جیداد هم نه دی رایستی او د مور د خېټې نه مې د موټر هم نه دی رایستی او د مور د خېټې نه مې ځان سره د بچي هم نه دي رابار کړی او د مور د خېټې نه خو مې دا کارخانه هم نه رابار کړی زه خو دقه یک تنها د مور د ګېډې نه راوتی یم دا هر څه خو د الله دي الله واغېشتل دا چغې ولې وه او دا فریاد ولې وه دویم په دې مصیبت خلک ولې خفه کېږي یاره وي دا شی زما نه لاړ بیا خو واړو میلو نه شي دا زوی لاړ ملاقات اوس کم دی ورسره کېږي دا مال لاړ دا خو واړو میلو راته نه شي دا امرایي رانه لاړ دا خو واړو میلو نه شي نو چې کوم شي تا سري او تا نه لاړ شي او ته وایې چې بیا راته نه میلاویږي نو فطري طور د انسان په زړه کې هغه غصه غم پیدا شي نو دې پسې دویم ټکي څه دی وانا الیه راجعون مونږ ټول به الله ته واپس کېږو دې ملاقات به کېږي که دا زوی مې مړ شو ملاقات به کېږي که دا مال رانه لاړ او صدقه مې کو نو د قیامت پر ورځ به په ښکلي شکل کې ردې ما سره ملاقات کېږي که دا روغ صحت رانه لاړ او بیماري را باندې راله نو د قیامت پر ورځ به ما سره د دې د یو ښکلي شکل د ثواب په شکل کې ملاقات کېږي نو په دې مصیبت او په غم کې دا دوه سوچونه راشي چې ما نه شی لاړ دا به میلاویږي او که نه او دا خو زما الله و انا لله دا ستانه دي مونږ ټول د الله یو و انا الیه راجعون د قیامت په میدان کې به دا ټول سره میلاویږي نو دې سره فطري طور نفسیاتي طور د انسان په زړه کې اطمینان پیدا شي بیا الله سوی صبر کوونکو ته الله اجر ورکوي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون یو لوی عالم لیکي بخاری شریف کې شته وی سړی چې چاله یو بار ورکوي نو که ستاسو خیالي نو یو خوا د اوښ نه یا د خر او د اس نه یو خوا ته انډي وي او بل خوا انډي وي چې د یو خوا بل خو هغې ته انډي وایي که او چې په هغه منځ کې یو شی پروتي یو خوا هغې ته سرباري وایي عربی کې ورته علاوه وایي وی نعم العدلان و نعم العلاوه وی الله درې بدله ورکړل دوه انډي او یو سرباري اولئک څنګه دی علیهم صلوات من ربک ورحمه دا الله مهربانه او عظیم رحم دوشو اولئک هم المهتدون جنت ته بمزي دې سرباري شو او دا ایوب علیہ السلام متعلق هم الله وی نعم العبد ډېر ښه بنده انا وجدناه صابرا دې مونږ صابر موندلیو د یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کې دا نشته صرف د ده متعلق راغلی چې انا وجدناه صابرا الله وی صابر موندلیو صبر بهترین شی قرآن شریف کې الله وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی دی وی د قیامت پر ورځ او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی وی د قیامت پر ورځ چې الله تعالی دا اجرونه ورکوي ثوابونه چاله به یو په لس ورکوي چاله به یو په شل ورکوي چاله یو په 200 او چې کم صابرین دي دوی چې راشي هغې ته به دونه اجر ورکړي چې د هغې څه انتها به ني بلکې یو روایت کې راځي دومره اجر به چې د هغې به وزن ته او طول ته مجت ني وایي به چې زه دومره شی مې درکړه چې وزن ته جیسې ته بې حسابه بې کتابه جنت ته ده نو په تکلیف او په مصیبت صبر آزمایش خو راځي په نیکانو راځي حدیث پاک کې راځي ترمذی شریف حدیث دی اشد الناس بلاء الانبیاء ډېر زیات تکلیف په پیغمبرانو راځي
ثم الامثل فالامثل، بیا چې څومره ډیر نږدې دی الله ته پاغه، بیا چې څومره نجات نږدې دی پاغه راځي. او تاسو ته یو مثال درکم، سره در چې اور کې واچي نو دا د تو سره ویلی شي نو هغه ګیلټ او زنګ ته ختم شي نو سوچه خالص روزي. داسې ده کنه؟ او چې ما ته پته را چې که کاغذ اور ته غورځوم بربادیږي نو څوک کاغذ اور ته نه غورځوي، یا یو ډکې دی که دا اور کې منډم داره نه ختمیږي لوقړه کېږي نو نه منډم، او چې راته پته ده چې سره زر منډم نو سوچه کېږي نو منډم. نو دارنګې د دې نیکانو صالحینو پیغمبرانو مثال د سرو زرو دی. دی لکه تکلیف ورکی رب العالمین نو دی وسره نورم کمال ته رسیږي، درجې نورم بلندیږي، اگر چمک نورم زیاتیږي. او د دې ګنده او فاسقانو فاجرانو مثال د کاغذ او د ډکو دی. الله وی کور ته مې وروغورځول بس لوقړه کېږي ختمي. که لږ تکلیف مې راوس ایمان پرېږدي، که یو څپېړه مې ورکړه چې ټیکو مې د کاغذ مثال دي لوخړه وشي هغه ایمان به مردره پرېږدي. که لږ معمولي زور مې وله ورکړه نو د ایمان هم ورسره پرېږدي ختمېږي. د ډکې مثال یې دی. نو ځکه چې کم حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی چې څومره کم سړی په دین کې سخت د دنیا ازمایښونو په هغه زیات راځي. سخت په دین کې اوسپنه ده، سخت په دین کې سره زر دي، سخت په دین کې تانبه ده، مثلا سخت په دین کې پیتل دي، نو ده لکه اور ورم کې نو دی به صفا کېږي، زنګ به تېزي، دی به سوچه کېږي، خالص کېږي به. او د دې نورو مثال د کاغذونو دی او د بوڼ دی او د ډکو دی چې ورو دی غورځول دوړه کېږي نو هغې سره ګزاره کوي. زمارونو حضرت ایوب علیه السلام ته چې څنګه دی ووی هغه څه وایي انا لله و انا الیه راجعون. زخه شوه د یو غم خلاص شو. سبا هم دا سوچ کو چې اوښ مې مړ شو او بیمار شو که نه، او اوښه چې ده نو دا لنګه شو بچی یې راوړو که نه، او په بچی په لنګانه کې مړه شو که نه، یو غم غوس شو. دغه بیا الغم اوزګار شم د الله تعالی عبادت ته څه نه څه اوزګار شم. شیطان چې خوا شو په سر یې خورې و خو ما خو یې دی به خفه شي، هغه خو لا ته خوشحاله شو چې غمه خلاص شو. بچی بیا راغونډ کړل، نه 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 وی در لږ کمزور و، لږ نور دړ ور رسول پکار دی. یو بل پاسید هغه وی ماله دا طاقت شته دی چې زه وله دا ټولې ګډې چیلې سره د دې شپونکیانو په یو ساعت اوس مړه کړم. وی زه ورځه پې 2000 ګډې چیلې وې سره د شپونکیانو او خرو چې پې ورغې هر څه دوړه کړل. راغی د هغه مشر شپونکي په شکل شو. ایوب علیه السلام بیا د الله تعالی عبادت کوي، په ځان یې راکېښود او سر مخ وهه چې بل څوک پې په چغو چغو بیا ژړلي. ایوب علیه السلام خو ټینګ و، وی راشه که نه تو همغسې لګې خپل منځونه کې، او الله خو دغسې در پسې نښتی دی. مونږ خلک به څونه فریادونه کوو، کوټې غوندې تکلیف به څونه فریادونه کوو، الله نه بیا ګیلې کوو، او بیا الله له پیغورونه ورکوو. زه لمونځ کوم او ته ما سره دا چل کې، ته څه پوهېږې؟ ته نه پوهېږې، الله پوهېږي. دا زمیندار چې لګیا دی او د دې بوټي خاختراشي کوي، خاختراشي، نو سړی وایي دا بوټي خراب کړه، ګوره د بوټو نه یې غاړې ماړې ووالې، لنډې بونډې یې کړې. لیکن زمیندار دا کار د بوټي د فایدې دپاره کوي که نه کوي؟ ډاکټر چې تا له اپریشن کوي ته خو ته چغې مې وې اوهو ډاکټر صاحب لاس مه پرې کوه او ګوته مه پرې کوه او اپریشن دله کوي، هغه ستا ټیک ته تا له دردمن کوي دي، پیسې دې م لګوي، وینه هم در نه وباسي، زخمونه هم در کې جوړوي، لیکن ته په خپله فایده نه پوهېږي، ډاکټر ستا په فایده پوهېږي. لیکن ستا فایده ستا خیر دی. که دا ګوته پرې نه کړم دا کینسر لاس ته ځي، لاس ته نه بیا پرې کېږي، ودې که دا ګوته پرې کول دله ښه دی. نو الله تعالی که دا بعضې تکلیف انسان له راولي او دا بعضې غم راولي، بعضې مصیبت راولي په وجود کې، په بچو کې، په مال او په دولت کې، دقه مثال دی لکه ډاکټر چې ستا د څښا ګوته علاج کوي، تا له اپریشن کوي، ته خو د چغې به وې هلته کې پخوا چې به دا غاښونه وله ایستله، دا خلکو به غاښونه ایستل، اوس خو به ډاکټرانو وباسي که نه. پخوا چې به یې غاښ ایسته د ما مخکې د یو بابا نه ایسته، هغه امبور یې ورته اړم کړ، داسې چغې ورته والې چې دا خپې به یې کله ترپولې او کله به په ځمکه ورته کېناستېده او کله به ورته اوچتېده، یو لوی غم یې جوړ کړی او هغه کاکا ورته امبور اړم کړی په زور یې تېسته، اوس هغه خو چغې وایي او کنځل هم کوي چې بابا او زما نه خو دې غاښ وویسته، لیکن هلته کې بابا وایي چې وروره دا غاښ دې ټوله شپه چغې وایي پیل لږ دړ به تېر شي غم نه به خلاص شي. دقه مثال دی زمارون. نو حضرت ایوب علیہ السلام له ارث برباد بیا راغی په ځان مخسر راکېښودل چې راشه هلته څه چل در راکوي؟ بیا وایي انا لله، دا خو زما نه دی، الله دی. ګډې چیلې د چا؟ د الله، هر څه د الله، زما پکې څه او دا ټول به مونږ الله ته پیش کېږو. زه به هم پیش کېږم زما د دې عمل چې دا کم عمل ما سره کم کېږي
او دا کم تکلیف ملاویږي د دې ثواب هم پیش کېږي، هیڅ پروا نشته. د دې ګډو چیلو نه به دې ثواب د قیامت پر ورځ الله ماله ډېر بهترین راکړي. او دا خو زمانو د الله چې په دې کارونه شو بیا بچي راغونډ کړل، وایي وره دغه شته که نه، ځمکې شته، جایدادونه شته، او دا ځمکې به ور سبا نوره مدنه مکي. یو کس پاسېده وي چې زما یو طاقت شته، یو شیطان وي، ما له زور او سیلی راوستی شي، دا ټول فصل به مولا وسوځومه او دا ټول ځمکې به ور داسې کم چې ګډ ګنډېر به یې کم وي زه ورده پې راغې فصل باندې. اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کړي بیا خو دا ګوره جناب دا مونږ چې محفوظ یو دا د چا په حفاظت محفوظ یو؟ د الله. دا سوال کوه چې خدای ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتې، دا سوال هر وخت کوه. او الله زما د خپل حفاظت امان مه پورته کوه چې الله لره د خپل حفاظت امان پورته کوه، نو ته خو په مصیبتونو کې ګیرې. ګیر چاپېره سیلابونه دي، دریابونه دي، خړې اوبه دي درنه ګیر چاپېره، غنې ازغي درنه ګیر چاپېره، دا خو ته الله ساتي. صحیح ذل طوفان پہ راغی فتونے مسودیدل، او داسې طوفان راغی چې هغه چې کمې ځمکې وې هغې وله ټول خاورې او سیلابونه راغلل، لکه څنګه چې دا مخکې سیلاب راغی دا ځمکې برباد کړې. خو د بولډیزرې د خلک اورې هغه زما بولډیزرې خو نشته، ټول پټیم برباد شو، پکې پول هم جوړ شوې، پکې شګې هم راغلې، پکې سې اوم شلېدلې، ځمکې هم برباد شوې، او چې کم درې وې او باغونه ورسه لاړل جوړه شو. راغی بیا ایوب علیه السلام له چې ورته راغی څنګه وی ته خو دغسې کوې عبادت، اوښان دې هم لاړل، اسونه هم لاړل، غوان قلبې هم لاړې، ګډې چیلې هم لاړې ختمې شوې، خره هم لاړل ختم شو، او هغه فصلونه دې هم لاړل برباد شو. د مشر ناظر زمیندار په شکل کې راغی، بس زه یو بچ شم او باقي چې څومره پټي ورسه لاړل دوړه شو. دی بیا وی انا لله و انا الیه راجعون. بس ښه شو غم خلاص شو. د الله والله واغشتل د دې بدل ممال الله د قیامت پر ورځ په یو ښه شکل کې راکړي. د بیا خپل میټینګ وکړ، خپل بچي راغونډ کړل. دا سړی خو د عبادت ته نه منې کېږي، او ما خو خدای سره اوس مقابله شروع کړې ده. لاړل لاله څه چل دی وکړه، یو مونځ دې ختم کړه، یو سجده دې پې بنده کړه. الله وایي بچي شته، ښځی شته، زړه نه مطمئن دی چې د بچي مې شته، بیا به نور مال پیدا کړو. زه وایي دغه اختیار مې هم دره ده چې راغی بیا خپل بچي راغونډ کړل. وایي څه چل به کوو، فرشتې دي که نه بچي ورته وایي. د هغې ما الله نه اجازت اخیستې دی ورځی پې. وایي بیا چې اجازت دی خو دا کوټې به ولوړه خو ورته به پرې راوغورځو. لګیا دی ایوب علیه السلام، بچي هم دي او ښځی هم ده او څه نوکران هم ورسره دي په کوټو کې. شیطانان دا زلزله غوندې پرې راوسته، دا اونې دا دغې ستنې منې وړکولو، چتونه یې پرې راوغورځول، ټول بچي مړه شو، اووه زامن او درې لوڼه مړه شو. دې پکې خپله هم زخمي شو، بیبي هم زخمی شوه، دې هم زخمی شو، بیبي هم زخمی شوه. راغی بیا الله ته مخامخ ودرېد، شیطان ولا بیا راغی. شیطان ورته وایي څنګه دقسې ښې ښځه او خاوند تنها پاتې شوې که نه شوې؟ بچي لاړل، مال لاړ، هر څه دوړه شو. نو حافظ ابن کثیر د ده یو قول لیکلی دی، درته وایم. بچي او مال او ښځه او هر څه دوړه شو. دې څه وایي؟ پکا چې فریاد یې کړی مخې والے وي، لګې یو پوټې شکوه کړی وی. بعضې خلک کوي داسې، لیکن پیغمبر سره دا مناسب نه دي. څه وایي؟ احمدک رب الارباب، اے دا مالکانو مالکه زه ستا ثنا کوم، ستا صفت کوم. احمدک رب الارباب، اے دا مالکانو مالکه، اے دا بادشاہانو بادشاہ، ستا صفت کوم. کم ذات ته الذي احسنت الیا، تا را سره ښېګړه کړې وه. دا ډېر خلک دي چې هغې بچي نو تا ماله را کړي، ډېر خلک و چې د هغې ځمکې نه وې دا خو تا را کړی و، ډېر خلک و چې اوښان یې نو دا خو تا را کړي و، ډېر خلک و چې قلبې یې نه وې مال یې نو دا خو تا را کړي و. احسنت الی، ما سره دې ښېګړه کړې وه. اعطیتني المال والولد، ماله دې مال هم را کړی و، بچي دې هم را کړي، تا را کړي مال او بچی تا را کړی او تا را سره ښېګړه کړې وه. فلم یبق من قلبي شعبة الا قد دخله. الله وی مال او بچی دې راکړل، وی د هغې محبت مې زما زړه ته ننوتی و. ما چې به تا ته مونځ کو نو په زړه کې مې د مال مینه م وه، ته مې یادولې په زړه کې مې د بچو مینه م وه، تا ته مې سجده کوله، زاري مې کوله، خو په زړه کې مې د بچو مینه م وه. فلم يبق من قلبي شعبة الا قد دخله. زما په زړه کې یو ځای داسې نو چې د مال او د بچو مینه پکې نه وه، دا پکې دننه شوې وه. فاخذت ذلك كله مني، نو الله دا ټول مال بچي دې رانه واغېستل. وفرغت قلبي، زړه دې را لوزګار کړ. الله اکبر.
خپل دې روزګار کړ. هغه د مال او د بچو مینه چې مزله کې پرته وه الله هغه دې واغشتل، ادي واغشتل خست ذلك كله مني، ټول دې مانا واغشتل. وفرغت قلبي، زړه دې راله روزګار کو. اوس به لستا داسې شوق سره عبادت کوم پروردګار اوس تماشا کوه. مخکې خو به مې ستا عبادت هم کو، بچو ته به مې توجه به وه، د مال توجه به وه. دنیا کې چې سړي وي نو د دې توجه وي که نه وي؟ مال چې څومره زیات وي غمونه زیات وي، دا توجه وه. اوس هغه توجه کټ، کنیکشن صرف چا سره دی؟ اللہ سره دی. اوس به بچی نه یادوم، بچی مې خوږ دی راشه علاج ولا وکړه، بچی ناجوړه دی راشه علاج ولا وکړه، مزدور ناجوړه دی ډاکټر له بوځه، وږي دی ډوډۍ ورکړه. نه نه هغه قصې لاړې ختمې شوې، د زړه نه هغه مینې محبتونه ووتل. اوس صرف او صرف الله ستا مینه مې په زړه کې پاتې ده. فرغت قلبي، زړه دې راله اوزګار کړه، ربه زړه دې راله اوزګار کړه، خوشحاله دې کړم. فلیس یحول بیني وبینک شیء، اوس وي زما او ستا په منځ کې پرده نشته، زما او ستا منځ کې بل حایل رکاوټ نشته، مال بچی رکاوټ نشته، اوس هر څه ختم. دا حافظ ابن کثیر په سورت انبیاء کې په خپل تفسیر کې لیکلی، حواله مې درکړه. ښځه دې پاتې شو، چې پاتې شو ټیټ عبادت شروع شو، مخکې په نسبت بهترین عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ماشوم نوسې، یو ماشوم بچی نوسې د بیبي زینب مړ کېده، وفات کېده. بیبي زینب سړی راولېږه نبي علیه السلام ته چې بابا ته مې ووایه چې راشي، ځکه چې اولاد له پلار راشي نو غم له غوندې دغه شي کم شي. نبی هم خو پوهیو چې دا حضور پاک ډېر لوی رحم، که زه ورغلم خو مال هم جړه راځي، دا لور به مې نور هم پریشانه شي. وایي دې لور ته مې ووایه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى، چې څه درکړي دا هم د الله دي، او چې د نه یې واخېستل دا هم د الله دي. او فلتصبر، صبر دې وکړي، ولتحتسب، او په دې مصیبت کې د الله رضا طلب کوه. ګوره څه درکړل او څه واخېستل د چا دي؟ د الله. دا تصور او سوچ دی چې د بنده قایم شي چې زه د مور نه پیدا کېدم څه ما سره ارسه الله راکړه، والله واخېستل ته. او که ته وایې دا بچې دا به څنګه کېږي دا پلار، نو قیامت پر ورځ ملاقات کېږي که نه؟ خو ازمایش ډېر سخت دی، ټینګېدل ورته ګران دی. غواړې به یې نه ګورې، دا به نه وایې چې یو سړي وي الله ماله صبر راکړې. نبي علیه السلام وی سألت البلا، وی مصیبت دی، ځکه صبر خو هلې چې مصیبت وي، داسې شوه لکه چې مصیبت در باندې راشي نو صبر نه، چې مصیبت راشي نو هغه وخت بیا صبر دعا کوه، او چې مصیبت نه صبر دعا به نه کوې، نه منه. شیطان بیا الله الله یا الله سړی مطمئن دی، ټیک ده چې بچي هم لاړل او نوکران هم لاړل، په خپلو لاسونو دفن کړل، ښخ یې کړل، لیکن جناب الله سړی بیا په خپل ځان مقابله دی که نه؟ که د صحت یې خراب شو دی رسته عبادت وکړي. زه وایي سن اختیار مې هغې کې هم در، بعضې مفسرین لیکي چې دی راغی او ایوب علیه السلام په وجود کې اثر د بیماری پیدا کړ، اوس ورونو په دې ځان پوهېږي. بعضې بیماری د شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي، بعضې بیماری دا شیطان یو نجس پلید شی دی، دی بعضې وخت کې راشي دی لاړې توکي په خوراک کې چې تا هغه ډوډۍ خو هغې نه مرض پیدا کېږي. په څه به ځان بچ کې؟ د الله په نوم. تېره جمعه مې درته ویلي بسم الله ووایه، که دې منځ کې درته یاد شوی بسم الله اوله واخره، د الله نوم والا د ده نه به دې الله وساتي. بعضې وخت کې د انسان له ټونګه ورکړي، بعضې وخت کې د انسان د زخم له لاړې وتوکي موتیا دې ورباندې وکړي. اوس ته نه ګورې چې کله انسان زخمي شي نو فوراً ډاکټران ورته یو قسم ستن وایي ټیسټ چې څه شی دی چې د زخم نه څه کینسر جوړ نه شي، جراثیم پکې پیدا نه شي، بار نه را نه شي. دقه رنګې دې کوشش کوي چې دا جراثیم په دې زخم کې پیدا کړي او په زخم کې څه تکلیف پیدا کړي. نو شیطان ظاهري خپل کوشش کوي دا پیغمبر سره هم کوي او بنده سره هم کوي. و پیغمبر ته الله ساتي او عام بنده چې دی نو اته کله خدای وساتي چې دی هغه بهتر کلمات وایي، او کله هغه بهتر کلمات د پیغمبر علیه السلام او نه وایي نو بیا دې نه ساتلی کېږي. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی چې کله ماښام بانګ وي ماشومان بار مه پرېږدئ. ګورو دا دې کې فلسفه ده، ماشومان به بار نه پرېږدئ چې کله پوره تیاره خوري شي نو که بیا وځي نو وځي دی، ولې شیطانان دې وخت کې راخورېږي، دې ماشوم ته نقصان به دله ورسوي.
ممکن ده دغه لږ ټیم کې د ماشومانو نه د الله حفاظت پورته شوی دی او شیطان راځي په دې زخم کې به متیازې درته وکړي، لاړې به ورته وکړي، جراثیم به وروړي پکې ورته درته واچوي، ډوډۍ کې به درته څه واچوي، سپېمو کې به درته شی واچوي. د خپل لګیا د خپل کوشش کوي. ماسخوتوب چې سار نه پاسي، نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه سړی دی بالا شیطان فی اذنیه چې شیطان په دې غوږونو کې متیازې ورته کوي. خو چې څنګه شیطان نه ښکاري د متیازې مونږ ته نه ښکارېږي. نو چې غوږ کې متیازې لاړې غوږ دننه زخمي دی څه به ترې جوړېږي؟ موږ ته خو د متیازې نه ښکاري، خو چې هغه زخم ته شیطان متیازې ورلې نو خامخا بیماري به پیدا کېږي. داسې مرض زیړی بیماری، کینسر بیماری، بله بیماری، بله خطرناکه بیماری، دا ډېر د شیطان دغه نه پیدا کېږي. د مست یو قسم بیماری ذات الجنب وته د پښتو بریخ، په پښتو کې بریخ پیدا شي. زمونږ د زنانه ورسره څه چل کوي؟ دا ګیس ژر راوالي، معده چوک پې واچوي مثلا، اوله په دې سینه باندې وتړي، په دې پښتو وله وتړي، هغې سره لږ په قلار شي، ذات الجنب. عربو به دې دپاره زیړ لرګې استعمالوي، زیړ لرګې او مامیخ پخوا به دا په دوکانونو کې میلاوېدل، ډېر بهترین شی دی، خو زمونږ خلک اوس هغې ته توجه نه ورکوي. یوناني دارو ته زمونږ خلک توجه کمه ورکوي، حالانکه هغې کې ډېر لوی اثرات دي. نو هغې به زیړ لرګې راواخېسته او زیتون په تیلو کې به یې سور کړه او مریض ته به یې په خوله کې وراړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ذات الجنب بیماری چې دا کمه بریخونه دي دا د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي. ډېرې بیماری د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي. انسان چې کله پیدا کېږي حضور پاک فرمایي نو شیطان په دې تشي کې یو ټونګه ورکوي، هر چاله یې ورکوي. صرف دومره کار دی چې د پیغمبرانو الله د هغه د هغه اثر نه محفوظ ساتي او نورو خلکو کې هغه اثر وردن نه کړي. ټونګه ورکوي، هر چاله یې ورکوي، ټونګه سره ورکوي، بل اثر وردن نه کړي. ټونګه دې له ورکوي چې بیماري پکې پیدا کړي. نو داسې د پیغمبرۍ سره منافي خبره نه ده. راغی ایوب علیہ السلام غریب بیمار شو. دلته بعضې خلکو څه غلطې قصې پکې وردن نه کړي وي، په وجود کې چینجي وشو، دا دروغ ده، چینجي پکې وشي. او بعضې وایي چینجي بیا را چې پرېوته بیا راغېشته واپس بیا په زخم کې ځان لاچو، دا دروغ دي ټول. نو د پیغمبر په وجود کې چینجي نه کېږي او بیا چینجي به راغلې واپس په وجود کې باچې. او څوک وایي چې وینه کې بیا دی، نه دا بہت غلطه خبره. بیمار شو، بس تکلیف شو، وجود یې رو رو ټپېده کمېده، داسې بیماري پرې راغله. ممکن نه دانې پرې راختلي لکه پخوا چې په خلکو د حق نه نکۍ به راتلې چیچک، دا دانې به راختلي، بیماري به راغلي. خو دې حد ته بیماري ورسېدله چې دې د ګرځېدو نه ووته، د کار قصب نه ووت، کار یې نه شو کولی، مزدوري نه شو کولی، قصب یې نه شو کولی، د ګرځېدو نه ووته. یو جونګړه کې په خپلو پټو کې دال یو جونګړه جوړه کړې وه، په هغه جونګړه کې د یو بیبي یې دیرو، د بیبي نوم یې رحمت، یا د بیبي نوم په دونه پورې راغلي ثابت دي. تفسیر مظهریم لیکلی دي او روح المانی هم لیکلی او نورو مفسرین هم لیکلی دي. او دا پکې نشته چې وجود نه وینې بیا دی او خلکو ته کرکې کولې، نفرتونه یې کول، او یا چینجي پکې شوي او چینجي بیا راغېشتل او په وجود کې بیا اچول. دا د پیغمبر د بیادبي ده، د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه. پیغمبر کې چینجي نه کېږي او نه پیغمبر خدای پاک داسې کوي چې خلک دې نفرتونه شروع کړي. ٹھیک ده، د دشمنانو بغض وسري، حسد وسري، بعضې خلکو به خبرې کولې چې وګوره څه غلطي دې شوې ده که نه خدای رانیولې. ما خو درته وختي ووې چې د نیکانو خلکو متعلق ګناهګار او بدان خلک چې شیطان په زړه کې وسوسه اچوي، نو بعضې خلکو به هم دا خبرې کولې چې غلطي دې شوې ده که نه. بعضې خلکو به نفرتونه هم کول، لیکن داسې چې چینجي پکې وشو دا دروغ دی. یا وینې به ځوې ورته بېدلې، دا دروغ دی. بهر کیف یو جونګړه کې دی بیبي ورسره ده، بیبي یې لګیا ده او خدمت محنت ولا کوي، مزدوري کوي او د لم راوړي او په خپله خوري. جناب څونه عمرې بیماري وکړله، دا یو کالو چې دا بیماري پرې راغله، دا یو کال عمر. او روح المانی کې د نبی علیہ السلام خاص شاگرد حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس روح المانی کې دا حدیث دا حضرت انس فرمایي چې 18 کال دا بیماری تیر کړل او په دې 18 سال کې الله ته د جوړوالي درخواست هم نه کړی. بی بی وتوی او ځل وی الله ته سوال وکړه چې الله تعالی دې جوړ کړي.
او ته څه وایي؟ وی ما څو کاله روغ صحت تیر کړی دی؟ وی 80 کاله. نو وی 80 کاله بیماری چې را باندې تیره شي نو الله پکار دی چې الله ته سوال وکړم کړه روغ صحت 80 کاله او بیماری 13 کاله. وی د شرمېږم الله ته نشم ویلی مالا یاره اتل 80 کاله چې مزې کولې او بچی دې مو او مال دې مو ځمکې دې مو جایداد دې مو اسم نه او چې 13 کاله لا یو ته خو نیمه تم نه رسېدلې بیماری رااله نو اوس فریادونه کې. لیکن علماء لیکلی دي دا حافظ ابن کثیر ابن اور علماء لیکلی دي چې سترګې او جبه محفوظ وو وګونه جبه سترګې باقاعده محفوظ پسترګو هم بعضی بیماری په پسترګو راشي سترګې لندې شي بعضی په غوګونو راشي غوګونه کانه شي بعضی په جبه راشي جبه خراب شي نه جبه خپل کار کوي چې د الله ذکر په کوي عبادت په کوي وګونه خپل کار کوي خبرې په اوري او سترګې برابر خپل کار کوي بس غوښه لاله ختم شو او ډانچه لا ډوکو پاتې شو کمزور شو دومره کمزور چې اوس دا ګرځېدو د ناس طاقت هم نشته دغه بیماری و. بیبي یو ځل شیطان وایي چې راشه په کومه طریقه دې ګډوډ کړ. شیطان د یو حکیم په شکل ده یو بوډا حکیم په شکل چې راغی څنګه ده پخوا به زموږ په دې وطن کې هم دا حکیمان ګرځېدل بوډي به ورسره یو ځای کې کېناسته دا بیبي چې په کومه لاره تله دا بیبي یې ورله ته حکیم یې او یاره زما خاوند دا جونګړه کې پروت دی د هغې علاج وکړه ډېر سخت بیمار وی ښه زه به ول علاج وکړم خو زما یو شرط دی څنګه دي پیسې به هم دنه نه بلکل به ټیک ټاک شي جوړ به شم دا پوڼې والا دا والا ورکه خو دا دي چې ته به دا وایې چې دې حکیم جوړ کړ دا به وایې چې دا دې حکیم جوړ کړ ولې چې زما شهرت راشي شیطان خو پوره خبیث دی په الف لام چې زما شهرت راشي او سبا نور خلک هم ماله راځي دا به پیسې دنه نه علم ته غریب او تا سره اسم نشته مزدور کار یې ځان دا غریبه کار مزدوري به کول او خاوند نیم بے سوکا دے دل مفت علاج کم خدا بے چے دے کیم جوڑ کرو گورے جوڑاون کے سوک دے اللہ ڈاکٹر خود رسے پہ علاج کے ڈاکٹر بھی ماں جوڑ کرے پیدا روگ ہوئے ڈاکٹر جوڑو نے سکھو دا چکم دارو تخری دا دارو چا پیدا کر دا ڈاکٹر چکم دارو در کئی دا دی بوٹو نہ در کئی کنا دا چا پیدا کر اللہ او پا دی بوٹو کی دا اثرات چا پیدا کری دا خوک بوٹے دا تریخ بوٹے دا تریو بوٹے دا بوٹے جدین دا ملیریا لرکئی دا تبا لرکئی دا خولو باسی دا پاکی چا اثرات چا پیدا کری دی ڈاکٹر خود صرف اغتا دے خاصیاتو پتا را چی پدی دارو کے دا خاصیت تے دا دی بیمار ہے او پدی دارو کے دا خاصیت تے دا وطا پتا دا دارو چی خیٹی تور شی دا دن دارو پا دی میده کے عظم شی اور دی بعض اثرات دماغو تا دی و دا بعض ذلت تا دی او بعض رگونو کی بینتی جوڑی گی دا نظام دن سوک چلے ڈاکٹر چلے ڈاکٹر و سر دن کوزی گی اوزی گا ڈاکٹر و سر کشوی دی میده کی و سر گردی اولتا کارخانہ کی تیوینا جوڑی ڈاکٹر خود صرف خاصیت پیجے نہیں چلے دی بوٹی دا خاصیت دی بیمار دا علاج دن چی دارو ارواچ ہے دا بینتی سوک جوڑی دی دارو دا دارو ادینا دا صفرا او دا سودا او دا مختلف چیزونه سوک جوړای دا بیماری په سوک لړکای نه پیدا کوي کوم وبو کې ډاکټر دارو جوړی دا بچا پیدا کړی دی الله پیدا کړی زمیدار کاکا وای وی غنم ما زرغون کړی آی خامخلا دروغ وای تاسو ته هم نستلې پزماکه کې دا زرغونتیا طاقت چا پیدا کړی دی الله او د دې بوټی نه خشتخ کولی وږي چا پیدا کړل الله کله زمیدار وسوي نو بیا به په یو ټانټه کې لس وږي پیدا کول او شل به پیدا کول دا څه وکنه دا خدای الله کار دا ابو هوا چا پیدا کړی دا الله زمکه کې طاقت چا پیدا کړ الله او زمیدار بابا په لاس کې په سترګو کې په دماغ کې دا طاقتونه چا پیدا کړی دي الله پیدا ته صرف ظاهری او سبب باقی نظام سوک چلای الله چلای ناغه خبيث ورته وی شیطان وی تبا داوی چې د جوړ کړم هغه غریب امدا ذهن کې واچولا هغه خو مطلب دا چې دا مشرکه کما لیکن هغه ته خضر کې هغه دا واچولا چې د دې حکیم په مازان مشورې کراغه خاوند تکې نه ایوب علی السلام دوی دا یو حکیم دلار کې او ما ته خود مختاروی دا پونه را راکې دا ولور کا جوړ بشي خدا چل چې دا ټکی به چې دا دغه جوړ کو حکیم جوړ کی شهرت تا غراشي خدای دا سوک حرامي دي
دا څوک شیطان دی رزیل دی ښه او دا خو تا داسې خبره دې وکړله زما په مخ کې قسم دې که زه جوړ شم 100 چامکینه به دې وام 100 غزار به دې پوهېدم دې دا خو لا زه جم دی یم ویرېده په دا ښځې له یې زورنه ورکړه چې بیا دې کیم له ورنشي هسې نه چې زه مړ شم دا ښځه راله په بل طرف بونځي ښځه راله ګمراهه نه کړي قسم یې ورته وکړه یاره سړیه تا دې خدای جوړ کړي 100 نه 1000 غزاره مې ووایه تا دې خدای جوړ کړي ورې دې کې دا سبق هم دی چې ښځه د خاوند خدمت کول څونه په اخلاص خدمت یې ورکړه د خاوند غصه برداشت کول دا نه چې دی جوړ دی او ټن دی او ماله راوړي نو زه به د دې خدمت کوم او چې دی پرېوته نو بس خیر و خلاص چې جوړ و دله هر څه راوړل نو دا مې خاوند دی او دا مې سر تاج دی تاج ښځې وایي که نه او چې خاوند پرېوځي لږ غوندې بیا وایي مړه لرې کوي خدای دې پرې رحم وکړي دوا ورته وکړه چې ښځه خدای دې دا خاوند ورته ووایه چې خدای خاتمه ښه کړي خدای پہ رحم کی جی خاتمه خشی خاتمه خیا خراب خو مطلب دا چې زت اخلاص اچا دولش براته ټوخیږي او کوټه په مخه غشته دا او غریب او چې پریوزي نو سونه دا خزه وته بیا خبره سونه کوي ماره ته وی کنه چې یخه وب مسکه کنه ټوله ټوخیږي هم دغه څه خیخه اذا تا پخته دی روزي خدای دې مردار بدل دې مرته وای دا خزه دا ګناګار خزه دا خدای نه لري سرکشه قدر چې خاوند ته بدر چې دې ټیک ورته دل راوړل خو خوشاله وي نکړي دې باندې پلاسونو پورې کولو په پردو ودونو کې به غړې دي واده به دبلو غړا به پکې تا کوله او چې دا غریب پرې وته نو بدل ورته وي دا خطرناک خطر دا خدای دشمنه خطر ده دا پکې موږ له سبق دی د پیغمبرانو واقعاتو کې د عبرت دی او دا موږ له سبق دی چې وګوره ناجوړه شوی سل چوکې نه زر مې وه دا د خدای پاک جوړ چې دا بالکل انتها ته ورسېد او ډېر زیات کمزورې شو که نه او نور دا سجدې نه وځي اوس په ناستم الله ته مونږ نشي کولی نو بس الله ته لاسونه پورته کړل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بیام دا نه وي چې الله ما جوړ کا ما ته تکلیف رسېدلی دی او الله ته ډېر زیات رحم کوونکی دا نه چې ما جوړ کا تکلیف رسېدلی دا هم نه وي چې تا تکلیف را رسولی دی بل ځای کې څه وایي بل ځای کې وایي چې أني مسني الشیطان بنصب وعذاب انی مسنی شیطانو شیطان ما ته تکلیف را رسولی دی شیطان دا عذاب را رسول تکلیف را رسولی دی ګوره خالق د خیر او د شر د دواړو الله دی لیکن د شر نسبت به الله ته نه کې بې ادبي ده که دا دی چې الله تا د عذاب را رسولی او الله تا دا بیماری را رسولی ده نو بده نه ده الله خالق ته الله را رسوي بې ادبي ده شیطان ته نسبت کوي حالانکه ما من مصیبت فمن الله مصیبت تکلیف الله را وي انت ارحم الراحمین خدایا ډیر لوی رحم کوونکی ذات خو ته پروردگار بس چې دی اوی الله تا الله فورا جبریل علیہ السلام فرشتہ والا راولېږل پاکوړه کې ناست ارکض برجلک هذا بارد مغتسل و شراب ته پونده دی وها پونده والا راواغشت ځمکې له والا الله یې چینه پیدا کړه چینه پیدا کړه پیشاب پکې ولامبا ویلامبل او ویسکل هذا مغتسل بارد یخی بالا او د سکو بدی پکې ولامبل او په ځان یې واچولې خدای پاک دې د شلو کالو ځوان جوړ کړ ټول شي الله کنه بیماری لاړه بعد انساني بیماری ختم شي خداغا دانو اثرات په مخ کې پاتې شي په لاسونو کې پاتې شي هغه زخمونو اثرات پاتې کېږي الله د زخمونو اثرات هم ختم کړ او خشته سور سپین مزیدار خوبصورتا چې څنګه شلو دویشتو کالو اقصى الله ور هر تکلیف ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا تکلیف پس راته خشته کل شکل مزیدار خوبصورتا سور سپین او نوجوان خزیراله چې څنګه راله کوټې ته وکتل اوس په کټ کې دی ناسته اے سړیا حضرت کې دما یو ناجوړه رنځور خاوند اسه شو او خوده چتا درندگانو جوړوړي چتا حیوانات جوړ تختولې دلته یو د دې کې ستادي ځای کې پروتو یو بوډا او یو بیمار یو رنځور ناجوړه څه شو ایوب علیہ السلام دې ته پیژنې خپل خاوند دې پیژنې
ولې دې نه پیژنم ما ورسره بله عمر تېر کړی دی خبرې ورسره داسې شروع کړه چې ښځې وپېژنده وایي زه یم ښه الله ځوان کړ او ښځه موله خدای ځوانه کړه آتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکر للعابدین خدای پاک وله 15 زامن ورکړل څو زامن 15 زامن خدای پاک ورکړل مال خدای سونه ورکو بخاری شریف کې حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي د سرو زرو د ملخانو باران شو په د سرو زرو ملخانو باران شو په دوه منډه کړې او هغه راغونډې په خپل صادر کې الله وته وی اے ایوبا دینه می غنی کړې نه پیغمبري مې نه درکړې داسې کې لا یا الله الا غنا عن برکتک دا ستا برکت دې نه زه مستغنی نه مجد مې دی مال ستا برکت سره برکت نه خدای نه مایوس کوم بچی خدای ورکړل مال بیا خدای ورکړ جیدات بیا الله ورکړ د هغې نه زیات اوښان د هغې نه زیاته ګډه چیلی د هغې نه زیات باغونه یو تکلیف مصیبت پې راغی څونه عمر یې تېر کړ بیا د بیمارۍ نه پس څوک وایي 100 کاله څوک وایي ټول عمر یې 100 کاله او راجح قول دا دی چې د بیمارۍ نه پس یې 70 کاله عمر تېر کړ جوړېدو نه پس 70 کاله عمر یې تېر کړ ښه په خوشحاله نو مخکې او یا کاله د خوشحالۍ ژوند 18 کاله د بیمارۍ ژوند او ورپسې 70 کاله بیا د خوشحالۍ ژوند دې کې لوی عبرت دی د مسلمان لپاره که په چا بیماري راشي او تکلیف پکې راشي یو به دې فریادونه نه کوي دعا دې کوي الله ته هغه مخکې دې نه دا نه معلومېږي چې دعا مه کوه اخو یو متوکل انسان و اخره کې دعا کړې ده موږ له دا دلیل شو موږ هغه ځای نه شو ټینګېدی دعا کوه بل ښځه به د خاوند خدمت کوي غورځئ به نه په خدمت یې ونه بل دا به نه وایي چې ډاکټر جوړ کړم ډاکټر راله علاج وکړه جوړونکي څوک دی الله دی چې کله جوړ شو الله ورته وایي 100 چوکۍ به اوس څنګه چل کېدی ښځې سره دې خدمت وکړه او ته دا چې سړي بیماري غوسه هم ورځي کړي بیمار او بیا داسې خبره یې واورېده چې په هغې خامخا غوسه ورله دا د الله جمدې مو داسې خبرې کوي او که زه مړ شوم چې څه به کوي اوس به ورسره څه چل کوې 100 دورې خو چې دا ووایې 100 چوکۍ او 100 چامکې نه خدا ممړه شي څه به کوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله ورته یو حیله وښوله یو جارو راواله چې 100 ډکي پکې وي یو جارو راواله جارو چې څو ډکي پکې 100 غوزار والا ورکړه بس 100 چوکۍ والې شو که دا ورته الله چله وښوله یو شمراخ جارو یې راواخېسته پکې 100 ډکي وو او یو شلق یې والا ورکړه په هغې څوک دومره نه خوږېږي هغه ښځې خدمت وکړه د خاوند خدمت به کوې د خاوند په دې الله اجر او برکت ورکوي په تکلیف به صبر کوې دا مصیبت تکلیف دا ته معلومه شوه چې دا بیماري او تکلیف هر وخت د خدای قهر او غضب نه ګني په پیغمبرانو باندې راتله فاسق فاجر له د خدای قهر او نیک سړي دپاره د خدای پاک رحم درجې ولا بلندوي الله تعالی ولا برکتونه زیاتوي او چې کم کسان په تکلیف کې مبتلي دا د هغې دپاره ډېر لوی سبق دی او ډېر لوی عبرت دی بهر کیف دا دغه دعا مې ته ویله د هغه مې دغه نه ویله نو بهر سے کیف دا الله تعالی په څلورو صورتونو کې د حضرت ایوب علیه السلام دا واقعه د عبرت لپاره نقل کړې ده او انبیاء کرام ټول د خدای پاک مقرب او نږدې مخلوق تیر شوي او د هغې واقعات دا زموږ دپاره لوی عبرت دی نماز جنازه د جنازې مونځ د چپلو سره کول جایز دي او که نه نو که چپلې سپلې پاکې وي لاندې پکې ګند نی صفای بالکل ورسره کولی شي سپلو کې مونځ هم کولی شي عام مونځ هم کولی شي نبی علیہ السلام په خپله په سپلو کې مونځ کړی لیکن زمونږ سپلو او هغې کې لږ فرق د هغې باور تلیو نو که په ځمکه به یې راښکه نو ګند به ترې لږ بل دونه ګندونه هم نو په هغه زمانو کې لارې دومره ګندم نه وي اوس زمونږ لارې مکثر ګندی او په دې بوټانو سپلو کې لاندې قوتې غوندې وي نو هغې کې خامخا ګندې نښتي نو که درته پوره په یقین پته چې سپلی مې پاکه ده هېڅ پلیتي پکې نشته نو جنازه ورسره کولی شي او که نه داسې نی نو باسه
هسې نه لاندې پکې پلیتي وي او ګندګي پکې وي. بجلی اغلاس وکړئ نو کوچی چې او اوبه هغې کول جیز دی او که نه، نو ما ته وښایه که نه څوک یې نه کوي. دا خو لوی غم دی. ښه خبره نه ده چې دا فتوا موږ نه ورکوو. بجلی اغلا ښه نه ده، ګناه ده. کم سړي د ګیرې مذاق وکړو اسلام، او بالکل که د ګیرې په دې نیت یې مذاق وکړو چې دا یو سنت دی، د پیغمبر سنت دی، په دې جهت یو سړي د ګیرې مذاق وکړو نو د سنتو سپکوالی دا سړي د ایمان نه